سلامونه محترمات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د چمتال ولسوالۍ د اربکیانو عمومي قمندان د مزار شریف په ښار کې وژل شوی دی. د بادغیس ولایت د اب کمري ولسوالۍ معاون طالبانو ته تسلیم شوی. پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د 21 ستونزو له جملې ډېرې حل شوي دي. استرالیا خپل هغه سرتیري له دندو ګوښه کړل چې افغانستان کې د ملکیانو په وژلو تورن وه. جاپان یو ځل بیا د افغان سولې له روان بهیر څخه کلک ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تمه ښودلې چې بایډن به هم د افغان سولې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ تګلاره تعقیب کړي. کشمیر کې د وسلوالو برید کې هندي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. ایران وایي که امریکا وغواړي د اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوي اټومي تړون ته ورګرځي. امریکا کې په یوه شپه او ورځ کې د کورونا له کبله 2400 تنه مړه شوي. عربي اماراتو د افغانستان په ګډون 14 اسلامي هیوادونو اوسیدونکو ته د ویزې ورکول بند کړل. د خبرونو پای.